د پاکستان لومړي وزیر له اسلامي امارت وغوښتل چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سلام ستړي مشه په مکړی د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان لومړي وزیر او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له اسلامي امارت وغوښتل چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر لور حرکت وکړي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف وایي چې پاکستان د نړیوالې ټولنې د تمې ملاتړ کوي او اسلام آباد له اسلامي امارت غواړي چې بشري حقوقونه او په تیره بیا د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. د پاکستان لومړي وزیر د جمعې په ورځ د اتلس شپږمه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څلورمه ناسته کې وویل چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې وضعیت ژر تر ژره عادي شي. نوموړي ټینګار وکړ چې اوس مهال په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر نورې ترهګرې ډلې حضور لري. شهباز شریف له اسلامي امارت وغوښتل چې له ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه په پاکستان کې د خونړیو بریدونو له عاملانو سره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې هم د آلمان، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت بدل نشي له اسلامي امارت څخه به په نړیواله محکمه کې شکایت وکړي. د افغانستان اسلامي امارت بیا خپل حکومت ټولګډونه یادوي او د ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو غوښتنې په خپلو چارو کې لاسوهنه ګڼي. همدغه راز د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان امني د دغه هیواد کورنۍ مسله یادوي او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور په کلکه ردوي. له دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په رسنیو کې د بې ځایه تورونو لګولو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي او واټن رامنځته کوي. پاکستان د په افغانستان کې د ترهګرو شتون په اړه اسناد او ثبوت وړاندې کړي چې اسلامي امارت یې په وړاندې اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي د افغانستان پر اسلامي امارت تور لګوي، بلکې له دې وړاندې هم بېلابېلو چارواکو د افغانستان په اسلامي امارت بېلابېل تورونه لګولي دي.